دا یو دیو غوندې ده، بې زړه سویه، بې رحمه پیری. د دې د ژوند یوازینی هدف دا دی چې ټولې الوتکې په اغیزمنه او وحشیانه توګه له منځه یوسي. د دې څخه تېښته ناشونې ده. راسئ د تودوخې څارونکي هوایي توغندۍ سره وپېژنئ. دا یو دیب نه دی، نه یو پیری دی، او دا هغه اخرنۍ وسله هم نه ده. دا یوه ډېره ساده وسله ده چې هم خپله الوزي او هم خپله پر مخ ځي. بالاخره دغه ډول توغندۍ زموږ په لوبو کې راڅرګندې سوي دي. د بیلګې په ډول F-100DS سوپر سابر، امریکایي وروستۍ ډول الوتکه په وزرونو کې هوایي توغندۍ، بې لارې توغندۍ او بمونه د ځان سره لیږدوي. برتانیایي 6 جاولینګ مارک 9 2 ماشینه والا هم دغه ډول هوایي توغندۍ د ځان سره لیږدوي. او شوروي الوتکو چلوونکي بیا د میک نورنس PT انټرسپټ په لیدلو خوشحاله دي. دغه سوپرسانیک جیټ لومړنۍ هغه الوتکه ده چې په ځانګړي ډول د دغه پیشنګ توغندیو دپاره جوړې سوي دي. د دې دپاره چې پوه سئ چې دغه چیش دی چې کارول کیږي او تاسو په جنګ کې ورسره مخ کیږئ هم، نو دا ښه دی چې وګورو چې دا څه ډول کار کوي. دغه ټکنالوژي یا چللارې تر پخېدو پورې خورا ډېر وخت ونیوی. پخواني پیشنګونه به د هدف پر خوا د یوه ځانګړي لارښود وړانګ سره خوشې کېدې چې هغه ډېرې ناشوده غټې وې او بېخورا تر لږ ځایه یې کار کوي. بیا نو داسې یو ځانګړی وخت راغی چې نون یې لا اوس نه غواړي. په پیژندل سوې نړۍ کې هر یو شی خامخا یو څه انعکاس کوي. که پسې وګورې ته یې پیدا کولی سې. د بیلګې په توګه الوتکه ډېر څه خپروي. ښکاره شی یې بیخي ډېره تودوخه ده چې برېښنایي وړانګې یې بیخي تر ډېره کیلومترو پورې لیرې څارل کېدلی سي. که څه هم په وریاد، خوب یا باران پوښلي هم وي، او دا کوم راداري سیستم ته هیڅ اړتیا هم نه لري. مازې د توغندۍ پر پزه داسې یو حسونکی چې د سوپرسانیک د توندې هوا تاب ولري او پټه تروږمیزه رڼا ولیدلی سي ور وتړه. او لاندې یوه هنداره چې ډېره چټکه څرخي او دغه د تروږمیزې رڼا څپې یوه لاندني سیستم ته ور رسوي او دا ورته وایي چې توغندۍ پر کومه خوا وګرځي. بس د هغه یې لارښود دی. اوس نو یا به هدف 2 پښې شپاړس کوي یا به یې توغندۍ په لکۍ کې موښلي. د اوسنۍ پیړۍ دغه لارښود بیخي کوچنی دی چې سړی ورته حیرانیږي، که دغسې نه ده. امریکایي AAM 9 او 900 چې وروسته یې AIM 9 ساید وایډر مشهوره سوه او برتانوي فایبر سټریک، دا درې ډېرې په زړه پورې دي. د دغه نه کچې او تلې سره سره دا د جنګ سالاره اوسي، خو لا هم غواړي چې تر دغه زورور ماشینان ور واچوي چې ډېر الوت وکولی سي او هم یې توغندۍ ډېرې تیزې سي چې دا کار پای نه لري، خو بیا هم ښه والی پکښې راځي. دغه تودوخه څارونکي کره توب نه لري. اول په دې چې که یو مشک څو د تروږمیزې رڼا ویستونکي وویني نو بیا پرېکړه نسي کولی او کار یې خلاصیږي. چې دې کار د نړۍ انجینرانو ته د یو داسې اغیزمن اوریز تخنیکي دفاعي سیستم د جوړولو لاره جوړه کړه چې توغندۍ خطا کوي او اړخ ته یې باسي. او بل دا چې د تروږمیزو پرله پسې رڼاوو سرچینه لمر دی. که چیرې الوتکه د لمر خواته سیخ کړې هم د توغندۍ د خطا کېدلو شونتیا شته، ځکه د توغندۍ څرخېدونکې هنداره په نه غوښتل کېدونکو معلوماتو ویشتل کېږي. کله چې انسانان په دې پوه سوه نو دوی د یوې ځلانده نظریې سره راغله. دوی پر الوتکه داسې یو د تروږمیزې رڼا لمر کښېښود چې د دښمن توغندۍ یې ړندوله. خو د دغو پرمختیاوو سره سره د تودوخې څارونکي توغندۍ د ډېر وخت راهیسته ډېرې بریالۍ ختلي دي او اوس هم دوی په هوایي توغندیو کې تر ټولو بریالۍ دي. اول امریکا او برتانیا او بیا شوروي اتحاد والا یې په خپلو د احترام وړ پوځي توکو کې بولي.
تر اوسه لا هم چې دا دی په 21مه پیړۍ کې یو دغه تودوخه څارونکي توغندۍ په کوچنیو توغندیو کې ښې توغندۍ دي. اوس نو چې ته پوه سوې چې دا څنګه کار کوي، دا به درته اسانه وي چې څنګه یې وکاروئ او څنګه یې وتوغوئ. نور به بیا په بله انځوریزه کې درته ووایم. د اوس دپاره د خدای په امان.